د دې وظیفې په برکت باندې به دې رب العالمین زر تر زره هر قسم حاجت پوره کړي، چاهے که د ستا زرګونه حاجتونه ولې نه وي، رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره زر تر زره تعالی پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو خویندو، د حاجت د پوره کېدو دپاره او د مشکلاتو او د پریشانۍ د ختمولو دپاره د الله جل جلاله یو دو مبارک نمونه دي. د دې د وظیفې کولو یو مقدسه طریقه درته ښیم. که کوم انسان په پریشانۍ په مشکلاتو کې مبتلا وي او د دې دوو اسماء مبارکو ذکر شروع کی، وظیفه شروع کی، نو الله جل جلاله به زر تر زره دغه تمام مشکلات او دغه تمام پریشانی ختم کی. د دې وظیفې دومره لوی پاور دی. یو انسان ډېر زیات حاجتونه دي، ډېر زیات وظایف اعمال وکړل، خو لا تر اوسه پورې د هغوی حاجتونه نه دي پوره شوي. ډېر زیاتې زارۍ دعاګانې وکړلې، لا تر اوسه پورې د هغوی حاجتونه نه دي پوره شوي. که د غرونه او خویندې د نن نه دا یا لطیفو یا حلیمو د دې وظیفه هغه راونیسي، زر تر زره به هغه ناممکنه حاجتونه رب العالمین ممکن کی او تمام حاجتونه به الله جل شانه پوره کی. او د دې ځای ورته رب العالمین اسباب برابرۍ چې د دې انسان په وهم فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي، خپله به حق خیران پاتې شي چې زما د حاجتونه څومره زر تر زر الله تعالی پوره کړل. کاش چې دا وظیفه خو ما لږه شانتې مخکې کړې وه. دونه مبارکه او پاورفل وظیفه خو ده. د هر چا حاجتونه مختلف وي، لکه که د ستا کویدن دې کړې ده او اوس ته د واده وس نه کېږي او ته وایې چې یاره زما دې زر تر زره واده وشي او زما د مخې ته چې څومره رکاوټونه دي نو دا تمام رکاوټونه دې ختم شي، یا دې ما ته اسباب برابر شي، ذریعې برابر دي، موږ ته دغه ذریعې برابر شي او زموږ د واده زر تر زره وشي، نو د هغې دپاره هم تاسو د یا لطیف او یا حلیم وظیفه راونیسئ، زر تر زره به انشاءالله ستاسو واده وشي. ښه، دویمه خبره، لا چاته لا تر اوسه پورې رشته نه ده میلاو شوې، هغه د ښکلې رشتې په تلاش کې دی. نو که هغه رونه او هغه خویندې هم دا وظیفه شروع وکړي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین په ښکلې او مبارک ځای کې دوی ته یو مزیداره رشته ورکړي. داسې رشته ورته رب العالمین ورکړي څنګه چې د دوی د زړه ارمان وي. بعضې نه مخکې رشتې راشي، لیکن څنګه چې د دوی د زړه خواهش وي نو هغسې رشته دوی ته میلاو نه شي. نن دا وظیفه تاسو راونیسئ، ستاسو د خوښې د ستاسو د زړه چې څنګه خواهش وي هغسې نیک او مزیداره رشته به تاسو ته میلاو شي انشاءالله. دې نه علاوه بعضې ملګري دي د هغوی کاروبار نشته دی، نو که یو انسان د کاروبار د پریشانۍ نه تنګ راغلی وي، لکه د یو انسان د بال بچی ډېر دی او د هغه کاروبار نشته، نو چې کاروبار نشته نو پیسې به هم کور ته نه راځي، او چې پیسې نه راځي نو د رزق تنګسیا ورسره ډېره زیات دی. خو که هغه رونه چې د هغوی کاروبار نه وي یا ورته نوکري نه میلاویږي، د هغې دپاره هم د یا لطیفو یا حلیمو دا وظیفه راونیسي، نو انشاءالله چې زر تر زره به ورته رب العالمین د عزت والا روزګار ورنصیب کړي او ډېر ښکلی روزګار به وي. یعنی داسې روزګار ورته رب العالمین ورکړي چې څنګه د ده د زړه خواهش وي، یعنی آسان روزګار ورته رب العالمین ورکړي. کاروبار باندې به رب العالمین لګیا کړي، روزي به د هم رب العالمین فراخ کړي. د دې نه علاوه چاته نور څه مشکلات دي په کور کې، پریشانۍ دي ورته په کور کې، ټولې لارې بندې دي، او بعضې ملګري داسې وایي دومره سخت پریشان یم چې کم بوټي ته لاس واچوم نو هغه بوټي ما پسې دوې ښه راوځي، او دومره سخت تنګ راغلی یم چې د خپل مرګ ته تیار شوی یم، ځکه چې پریشانۍ مشکلات دا زما د حد نه سوا شوي دي. نو که د چا په کورونو کې پریشانۍ وي، مشکلات وي، لارې بندې وي او نور څه غمونه ورته وغیره،
د هغې د ختمولو دپاره هم تاسو د یا لطیفو یا حلیمو وظیفه راونیسئ انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ستاسو پریشانی او د ستاسو مشکلات ختم کړي. یا د چا په کور کې خیر او برکت نشته نو د خیر او برکت د راوستو دپاره یا د ورونو خویندو په خپل منځ کې اتفاق نشته، جنګ جګړې ډېرې کوي، د هغې د اتفاق راوستو دپاره د خیر او برکت د راوستو دپاره هم تاسو د یا حلیمو یعنی دغه د یا لطیفو یا حلیمو د ذکر او د وظیفه تاسو کولی شئ. نو ډېره مبارکه وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا به څنګه کوو او په کومې طریقې سره کوو. د دې دوه طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنئ، د قبلې طرف ته به ستا مخ وي، د ټولو اول به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 3 کرته درود شریف ووایئ، بیا به 15 کرته یا لطیفو یا حلیمو وظیفه وکړئ. که په یوازې کولی شي ډېره ښه ده، که په یوازې نشي کولی نو بیا ځان سره خپل بچی کېنوه، رونه خویندې کېنوه یا ځان سره نور څوک کېنوه. په شریکه باندې هم کولی شي دا ختم او په یوازې باندې هم کولی شي چې چاته څنګه اسان یې هغسې وکړي، خو 15 کرته به وي. او چې کله 15 کرته پوره شي د هغې نه پس به 11 کرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي. او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، خو د خپل حاجت دپاره به سوال وکړي هغه عاجزۍ سره چې الله زما د پلانکې حاجت پوره کړي. روزانه دې دا عمل کوي انشاءالله په لږو ورځو کې دننه به ستاسو تمام حاجتونه الله جل شانه پوره کړي، تمام مشکلات به د الله جل جلاله ختم کړي، تمام پریشانۍ به ختم شي او بندې لارې چارې به د هم روانې شي. اوس د دې دویمه طریقه هم ده. هغه دویمه طریقه د دې نه مختلفه ده که یو انسان ته د ماسخوتن د لمانځه نه پس وخت نه میلاویږي او د دې خبرې نه پریشانه دی چې یاره زه د ماسخوتن د لمانځه نه پس نشم کولی، یا دغه تعداد انتهایي ډېر دی، ځکه 15 کرته کول دا انتهایي زیات دی. نو تاسو ته اول ما ووایي که یو انسان په یوازې نشي کولی نو ځان سره دی نور کسان هم کښېنئ، او که دو سره نور کسان دا وظیفه نه کوي او دی په یوازې دی او په یوازې باندې ده ته 15 کرته دغه وظیفه کول ګران وي، نو بیا هغه له پکار دی چې هغه ټوله ورځ کې ځان له دې یو څیز پیدا کړي، تسبیح پیدا کړي یا د ځان له کونټر پیدا کړي یا هر څه وي. که دا نه وي نو په دې خپلو ګوتو باندې دی دا وظیفه کوي ټوله ورځ کې چې څونه هم ورته وخت میلاویږي بې شمېره بې تعداده دی وایي یا لطیفو یا حلیمو یا لطیفو یا حلیم، شمار د ځان سره نه بلکې بې شمېره بې تعداد دی دغه رنګ ډېر ډېر وایي. انشاءالله چې د داسې وظیفې کولو سره به هم الله جل جلاله د ستاسو مشکلات حل کوي. ستاسو چې د څونه پریشانۍ دي تمام پریشانۍ به الله جل جلاله د داسې چې وظیفې کولو سره ختمې کړي، بندې لارې چارې به روانې شي، تمام حاجتونه به د رب العالمین پوره کړي. نو دو طریقې مې درته وښولې، دواړه طریقې انتهایي آسانې دي. چاته کومه طریقه آسانې په هغې طریقې باندې عمل وکړي، بالکل تاسو ته د دې مکمل اجازت دی. هر څوک هر سړی د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.